ژر واده کول ښه دي او که وروسته واده کول ښه دي؟ یعنې سړی ناوخته واده وکړي، دا چې آماده نه یم یا پیسې نشته یا مې تعلیم نه ده پوره کړی یا صحیح کاروبار نه ده روان شوی، نو آیا وروسته باید یو سړی واده وکړي او که نه زر تر زره واده وکړي؟ نو دا ویډیو د مجردانو لپاره ده. زه انشاءالله هغوی ته یو څو ښې مشورې ورکول غواړم. نو له هر څه نه مخکې زر واده کول دا غوره دي، دا بهتره دي، دا ښه خبره ده چې سړی زر واده وکړي. صحیح شوه که نه؟ زیات نه زیات چې یو ځوان وروستوالی کولی شي هغه 25 کاله دي. صحیح ده؟ یعنې د ده عمر چې 25 کاله شي په دغه وخت کې باید دی واده وکړي او له دې نه باید وروسته نه کړي. دا ښه خبره ده. که له دې نه مخکې هم کولی شي، وضعیت برابر وي، دا کوم چې زه ورته وروسته وایم، نو بیا هم پروا نه لري. خو له دغه عمر نه بهتره دا ده چې د انسان واده کول وانه وړي او په خپله نبي علیه الصلاة والسلام هم په 25 کلنۍ کې واده کړی و. کله چې یو ځوان بالغ وي، یعنې له 18 کلونو عمر واوړي، صحیح شوه که نه؟ دا ځوان له 18 کلونو عمر اوښتی ده او ښه با احساسه ده او د یو کار معلوم ده، یو څه کوي، یا پلار ماشاءالله ښه کاروبار معلوم ده او دی ماشاءالله مسؤلیت پذیره ده، نو بهتره دا ده چې دا واده وکړي. یعنې په دوو شرطونو باندې زر واده کول دا ښه دي. یو دا چې یو انسان عمر پوره کړی وي، لکه څنګه مې چې درته وویلې چې حد اکثر هغه 25 کلن شوی وي، که کم وي هم امکان لري، خو له دغه نه بهتره دا چې وانه وړي. بعضې ځوانان دي ان تر 13 کلنۍ 12 15 کلنۍ پورې هغه واده نه یې کړی، نو دا ښه کار نه ده. دومره ناوخته کول نه دي په کار. صحیح شوه؟ چې بالغ شوې او توانمندي دې درلودله او واده دې کولی شو، مسؤلیت پذیره وي، یعنې تا وخت نه ضایع کوو، ته با احساسه ځوان وي، ته هسې چټي په کوڅو کې په سړکونو کې واخوا دېخوا وخت یې نه ضایع کوه او نه ګرځېدې را ګرځېدې ورځې شپې میاشتې کلونه تا هسې چټي نه ضایع کول، بلکې ته په یو کار کې مصروفه وي او پوهېدې چې زه کولی شم واده وکړم او یو څه ناڅه د نفقې غم هم خوړلی شم، نو بیا بسم الله وکړه او واده وکړه. په دې اړه باندې نبي علیه الصلاة والسلام هم مبارک حدیث فرمایلی ده، زه تاسو ته بیانوم. نبي علیه السلام فرمایي: یا معشر الشباب، ای ځوانانو، من استطاع منکم الباءة، څوک چې واده کولی شي، د واده کولو استطاعت لري، یعنې هم مالی امکانات لري او هم چې دا د جسمی امکانات لري. صحیح شوه که نه؟ توانمندي هم مالی ورسره شته او هم جسمی ورسره شته. صحیح شوه؟ نو دی باید څوک نبي علیه الصلاة والسلام مشوره ورکوي او ورته وایي چې فلیتزوج، باید دی واده وکړي. هر څوک چې مالی لحاظه هم برابر وي او جسمی لحاظه هم برابر وي، یعنې صحتمند وي، مریض نه وي، کوم مشکل او عیب پکې نه وي، نو باید دی واده وکړي. نبي علیه الصلاة والسلام دا بهترین حدیث موږ تاسو ته فرمایلی ده. بعضې ځوانان دي که نه چې هغوی واده نه کوي. ولې نه کوي؟ وایي چې موږ خو صحیح ده، مسؤلیت هم لرو، کار هم کوو او عمر مو هم بلوغت ته رسېدلی ده. په اسلام کې عمر عموما 14 کلن کې 14 کلنۍ کې یو ځوان بالغ کېږي عموما. صحیح شوه؟ او باید منځونه وکړي. خو نن سبا چې د نورو قوانینو په رڼا کې سړی ورته ګوري 18 کلن شي باید حد اقل، ځکه 18 کلنۍ نه مخکې هغه ځوان سره هیڅ کوم فکر او احساس او هغه جذبات نه وي ورسره، نه هم ورسره خواهشات وي. نو ښه دا ده چې لږ وخت لپاره انتظار وکړي، مثلا 18 وي، 20 وي، 22 23 24 ان تر 25 کلنۍ پورې دغه عمر د واده ده. په دغه عمر کې باید واده وکړي. خو هغه ځوانان چې 18 کلنۍ وړاندې واده کوي، ناروا خو ورته نشو ویلی، خو البته دومره ده چې بهتره نه ده. صحیح شوه؟ ډېر داسې هلکان دي چې په کم عمر کې پلار ورته واده کړی ده، ډېر په کم عمر کې. هغه چې لږ غوندې لویان شوي دي، نو خو وایي موږ چېرته مینه او محبت ولیده، نه د واده په خوند باندې پوه شو، ځکه وخت کې انسان پوخ شوی نه وي. صحیح ده؟ نو په هېڅ باندې هم نه وي خبر، نو پلار مور ورته زر تر زره واده وکړي، بیا هغه وروسته یا پښیمانه یا وایي زه بل واده کوم، نو بیا په کورنۍ کې هم شخړې او لانجې وي. صحیح ده؟ نو بهتره دا ده چې دغه 20 کلنۍ نه یا 13 کلنۍ واخله تر 25 کلنۍ پورې په دغه 7 کلونو په جریان کې یو ځوان واده وکړي. د واده فایدې څه شی دي؟ د واده غټه فایده دا ده چې د نفس کنټرول، انسان کنټرولېږي دې سره.
له بدو لارو څخه راګرځي، غلط فکرونه نه کوي او ګناهونو ته مخه نه کوي، ذهنا انسان آرامیږي، خوشحاله کیږي، مطمئن کیږي، هغه ذهني چې کوم فشار ده، ګډوډي ده، د ګناه طرف ته میلان ده، هغه ختمیږي ورسره. نو انسان یو مهذب انسان ګرځي، یو با کنټروله انسان ګرځي. صحیح شوه. او بله غټه فایده یې دا چې د انسان خواهشات پوره کیږي. هر انسان هغه خواهشات لري او ضرورتونه لري، شهوت لري. نو دا د واده فایده دا ده چې په دې سره د دې انسان خواهشات پوره کیږي. چې کله د انسان خواهشات پوره شو نو دی یو کامل انسان شو. ځکه خو وایي چې په واده باندې ایمان مکمل کیږي، یو کامل انسان شو. بیا دی د ټول عمر سوچ او فکر په واده کې، په خواهشاتو کې، په دې لذتونو کې نه، دی نورو کارونو ته فارغه کیږي چې دی نور مهم کارونه په خپل ژوند کې انجام کی او پرمختګ وکړي. ځکه انسان ذهن چې ګډوډ وي، د انسان خواهشات چې پوره نه وي، د انسان نفس چې کنټرول نه وي، منظم نه وي کنه په یو چوکاټ کې، د انسان ګډوډ چې په هر کند لاړه، په هر ځای کې وغورځېد، الله مه کړه او هر څه وکړه، ډېر کله ته انسان وښویږي او ډېرو په عجیبه عجیبه ګناهونو کې راګیر شي. نو د واده دغه فایدې دي چې انسان ورسره خواهشات پوره کیږي او انسان کنټرولېږي. بله غټه فایده یې دا ده چې په دې سره برکت راځي او الله جل جلاله به ورته اولاد هم ورکړي. بعضې ځوانان دي که نه، صحیح ده چې کار کوي، یو څه پیسې هم ګټي، ماشاءالله زحمت هم وباسي، با استعداده هم ده، بیا هم واده نه کوي، ویرېږي، وایي هسې نه چې پیسې مې کمې شي. نه، ته بیا مه ویرېږه. ته په هغه وخت کې وویرېږه چې ته بېکاره بېهاره ګرځې او هېڅ کار دې معلوم نه ده، د پلار په انتظار او نه د کور بیل ورکولی شي، نه په کور کې کوم کارونه کولی شي، ګروپ خراب شي نه هغه بدلولی شي، نه څه شی راوړلی شي، اخیستلی شي، سودا کولی شي، نه دوکانداري کولی شي، نه کوم کسب او مهارت دې زده ده. ته باید په خپل ځان باندې وویرېږي. صحیح شوه. دا ستا لپاره د تشویش وړ خبره ده. خو هغه ځوانان چې هغوی ماشاءالله یو څه ناڅه کارونه روان کړي دي، زحمتونه وباسي، با احساسه دي، وخت نه ضایع کوي، داسې انسانان ځوانان ولې باید وویرېږي؟ په دې سره برکت راځي. دا په قرآن شریف کې راغلی دي چې که چېرته دوی غریبان وي، الله جل جلاله به دوی غنیان کړي، دوی ته به روزي ورکړي او وخت به اولاد هم پیدا کیږي. چې ته عمر دې ډېر مثلا 50 کلن یې، سبا ته دې بچی چې د 10 کلن یې، 15 کلن یې، نو کله مزه کوي؟ هلته باید ستا بچی ځوان شوی وي، تر څو چې ته سپین ږیری کېږې ستا بچی باید ځوان شوی وي، تا په ځای باندې هغه کار وکړي او زحمت وباسي. صحیح شوه. نو وخت ته واده کول عمومي خبره دا شوه چې ښه دي په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو لپاره چې هغوی کار معلوم ده او ښه تکړه ځوانان دي، با احساسه ځوانان دي او زحمت وباسي، زحمت کشه دي، وخت نه ضایع کوي. خو هغه ځوانان چې هغوی بیکاره ګرځي، کار یې نه د معلوم، یا په وړو وړو شیانو پسې کته و پورته منډې وهي او اصلا مسؤلیت پذیره نه دي. صحیح شوه که نه؟ د هغوی لپاره دا یو خطر زنګ کیدلی شي چې هغوی بیا هم باوجود د دې چې د هغه نه کار معلوم ده، نه زحمت نه جیب له پیسو نه مکمل خالی ده او هیڅ درک نه معلومیږي او هر وخت ضایع کوي. صحیح شوه که نه؟ بس که راګرځي راګرځي، دوی که واده وکړي، دا واده د دوی لپاره د سکون او د خوشحالي او د راحت او د خواهشاتو پوره کېدو سبب شاید ونه ګرځېږي. دوی لپاره شاید دا یو بل تشویش، یو بل بوج په خپله اوږه باندې واچي. نو زما د دې خبرو مطلب دا شو، د ټولو خبرو که د چا وسه ضعیفه وي او کمزوري وي، هغوی د اول تر زره د خپله وسه پوره کړي، ځان دې برابر کړي. صحیح شوه که نه؟ دلته هم نبي علیه الصلاة والسلام من استطاع، څوک چې کولی شي، که تېر نشي کولی خو برابر که ځان کنه، په یو نه یوه طریقه باندې ځان دې برابر که، ځان دې اماده که واده کولو ته، که په هره طریقه باندې. صحیح شوه. ځان دې اماده که، تشویشونه او سوچونه ناس نه جوړیږي، ځان اماده که انشاءالله، تر څو ته واده وکړې او انشاءالله ژوند دې بدل شي. دا چې موږ تاسو باید له سره قمجلۍ سره دا ځوانان مجردان واده وکړي او که څوک پیسې نه لري نو هغه باید څه وکړي. بعضې ځوانان دا شکایت کوي که نه چې موږ سره پیسې نشته. نو دا هم یو مهمه موضوع ده، که اوس یې واضحه کوم نو دا ویډیو به ډېره اوږده شي. دا انشاءالله په را روانه ویډیو کې زه تاسو ته واضحه کوم.